دوستانو په مهم موضوع باندې بحث کوو چې د خپرونې موضوع مو هم همدا ټاکلی وه چې متقابل احترام یا متقابل درناوی. دوستانو متقابل درناوی په ټولنه کې مینه، ورورولي، عدالت او د ټولنې د ښېرازۍ سبب کیږي. انشاءالله په همدې موضوع بحث کوو. په خپرونه کې راسره مېلمه دوستانو ښاغلی عصمت الله څاروان د شریف څاروان ښوونیز مرکز مؤسس مېلمه دی چې ده ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایي. څاروان صاحب سړی مه شي، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. پیل کې تاسو ته او ستاسو له طریقه د ملي راډیو ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. سهار مو په خیر. خوشحاله اوسئ. څاروان صاحب لومړی باید خپله احترام یا درناوی یو تعریف یې ته وکړو، انشاءالله بیا په نورو موضوعاتو بحث کوو. ډېر ښه خوږه موضوع د متقابل احترام یا میچوال ریسپیکټ یا په ټوله کې ګډ درناوی. مطلب دا چې زه تا ته هغه احترام لرم چې له تا څخه یې تمه لرم، برعکس ته هغه احترام یا درناوی ماته کوي چې له ما څخه یې تمه لري. همچنان یعنې لکه د نیوټن دریم د قانون دریمه ماده د هغه چې هر عمل عکس العمل غبرګون لري. مطلب دا ده چې زه په زړه کې تا ته څه لرم، له تا څخه یې تمه هم داسې لرم. نو متقابل احترام هغه څه ده چې څه کوي د هغې بیر مقابل د یو بل چا نه هم تمه لري. دا په خپله متقابل یا ګډ درناوی بله ښه. ګډ درناوی یا متقابل احترام یا متقابل درناوی په ټولنه کې څومره د ارزښت وړ دی، څومره ارزښتمن دی، یا ټولنه څومره ښېرازه کولی شي په اصطلاح؟ جناب کمال صاحب که موږ ووایو چې ګډ درناوی یا متقابل احترام دا یوه اصطلاح نه ده بلکې عملي چلند ده او داسې ده یوه اړتیا ده او داسې نه ده چې موږ تاسې ووایو چې بس ګډ احترام یعنې څه سطحي موږ نسو مطالعه کولی. تاسې وګورئ هره ټولنه که هغې کې افراد واوسېږي، که په هغې کې مثلا موږ تاسې د ټولنې بحث کوو، که اداره واوسېږي، که دې کې ګډ درناوی نه واوسېږي، متقابل احترام نه واوسېږي، یو بل ته هغه میچوال ریسپیکټ نه واوسېږي، دغه ټولنه په خپله د بربادۍ طرف ځي. یو ښه مثال موږ تاسو جناب نبي کریم صلی الله علیه و وسلم ورکوو چې هغه به د صحابه کرامو سره ډېر یو بهترین متقابل احترام، هغه به د مسلمانانو سره متقابل احترام ډېر ښه، د غیر مسلمو سره یې همچنان لره. نو که چېرته په ټولنه کې ګډ احترام وي، یعنې جاري وساتو، کار ورته وکړو، ټولنه ډېر د ښېرازۍ په طرف ځي. او که خدای مه کړه موږ تاسو مثلا زه راځم تا باندې سلام کوم، خو ته د دې په بدل کې ما ته وعلیکم سلام ووایې، ته ما ته وایې چې ښه دې ونه کړه، حتما زما زړه بدېږي او زه نه غواړم سبا تا ته احترام ولرم. خو زه سلام وکړم، ته همچنان ما ته وایې چې وعلیکم السلام، په خپله یو ښه آغاز کولی شو، ښه پیل کولی شو. نو متقابل احترام په ټولنه کې یوه اړتیا ده او باید موږ تاسو دې ته ډېر احترام ولرو. ښه، که داسې پوښتنه وکړم چې د اسلام مبارک دین په دې تړاو باندې څومره تاکید کړی دی چې موږ او تاسو باید یو د بل درناوی او احترام ولرو؟ ډېر زیات تاکید یې کړی. الله سبحانه وتعالی په سوره اسراء 80 نمبر آیات کې فرمایي چې ولقد کرمنا بني آدم، او یقینا اولاده د آدم علیه السلام ته چې دا موږ عزت ورکړه، موږ درناوی ورکړه، موږ ورته درنښت ورکړه، اعزاز مو ورته ورکړه. دا په دې دلالت کوي چې په ټولنه کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسې اشرف المخلوقات معرفي کړو، دلته یو رسالت موږ ته متوجه کړي. اوس که چېرته موږ تاسو یو باعزته بشر واوسېږو، انسانان واوسېږو، موږ مجبور یو چې دلته احترام ته هم ډېر کار ولرو. ګورئ د اسلام مبارک دین که موږ تاسې وګورو، موسی علیه السلام او د ده پر وړاندې چې ساحرین کوم، د ساحرینو یو احترام وکړو، متقابل احترام یې دا وکړو چې هغوی له ویل امسا ته وغورځوه، خو کله چې موسی علیه السلام ورته ویل سینه تاسې یې وغورځوئ، ګورې یو احترام یې وکړو. هماغه و چې الله سبحانه وتعالی په همدغه ورځ کې دوی ته د هغه وخت توحید دین په نصیب کړه، په دغه ورځ باندې دوی شهیدان کېږي. دا د متقابل احترام ګټه وله. نو که چېرته موږ تاسو متقابل احترام په ټولنه کې ولرو، یعنې یو بل ته درنښت ولرو، همچنان زموږ مخاطب چې څوک ده هم په دې باندې مجبور چې موږ ته احترام وکړي او دغه سلسله په ډېره ښه توګه مخ ته تللی شي. ډېره مننه کوم. زموږ هېوادوال افغانان خو بیا هغه څوک دي چې ټول نړۍ لیدلې، نړۍ هر هېواد ته تللی دی او هلته یې خلکو سره ژوند کړی دی. ځینې هېوادونه موږ هم لیدلي دي هغلته چې ورغلي یو. ته باور وکړئ چې هغلته دغه ژوند په ډېر ورورولۍ او مینه دی. زما مطلب خپل موږ او تاسو اسلامي هېوادونه دي. که داسې پوښتنه وکړم په افغانستان کې دغه چاره یو څه پڅه ده، یو څه مثال متقابل احترام دومره ډېر نشته دی، خلک زغم نه لري، یعنې په ډېر عادي موضوع باندې خبره تر فزیکي برخورده پورې ورسېږي. ته باور وکړئ ما مخکې یو مثال هم ورکړ، دوه موټر راځي ټکر سره کوي، د دواړو موټرونو نفر راکوزېږي، یو بل ښه وهي، بیا وروسته ترافیک راځي سلامت او ملامت معلوموي. زه پوښتنه همدغه کوم چې دغه متقابل احترام زموږ او تاسو ټولنه کې ولې دومره ضعیف شوی دی متاسفانه؟
له بده مرغه چې ما مخکې د دې یادوري کړې ده، لومړۍ خبره خو دا ده چې موږ تاسې د 40 کلنې دوامدارې جګړې شاهد یو او دا هغه څه دي چې په ټولنه کې موږ تاسو کله چې یو څه جدیت سره راځي زموږ ستاسو باندې یو څه په جبري توګه ادا کېږي زموږ ذهن هم ورسره ډېر زیات ضعیفه کېږي. دویمه خبره ده چې عامه پوهاوی دلته کم ده. ګوري کله چې دوه موټر لکه څنګه چې تا یو نمونه وړاندې کړله دوی ټکر کوي یا یو ترافیکي پیښه کې یو حادثه کې دې په ځای باندې چې چې وروره راځه اول د سلامت او ملامت پکې معلوم کو مشکل نشته که زه ملامت یم خو زه به لاړ شم څومره چې حق کېږي دې په ځای باندې بس دوی کوښښ دا کوي چې یو بل باندې تیزي وکړي او هغه تیزي په بدل کې دوی څه ترلاسه کړي خو زیات وخت دا په تاوان مې تمامېږي. په ټوله کې ستونزه دا ده چې کله عامه پوهاوی نه واوسېږي یعنی په ټوله کې متقابل احترام. موږ ته یو ستر نمونه الګو د جناب نبي کریم سلام ژوند ده. ګوري هغه تاسې که وګوري یو کس راځي په مسجد کې چې د الله تعالی کور د مردارۍ کوي خو اما دی داسې غبرګون نه کوي صحابه کرام راپورته کوي وایي نه پرېږدئ. هغه وروسته په دې باندې خیانت ته ورسېد. ګوره هغه دین د توحید ورته په نصیب سو. کله چې موږ تاسو احترام دا نه ده چې اوس مثلا فرض مثال یو کس ته هغه زما نظر د هغه خلاف ده خو زه هغه ته سیده سپکه سپورې وایم توهین یې کوم سپکوی کوم. فرض مثال جناب کمال صاحب تا یو موضوع وړاندې کړی تا سره زه موافق نه یم په ټوله کې زه باید داسې ووایم چې ستا نظر ته په ډېر احترام سره ستا نظر دروند ده په خپل ځای کې خو اما زما نظر داسې ده او زه غواړم چې خپل نظر تابع واوسېږم. خو دا داسې هم کېدلی سي چې یو کس ووایي چې ستا نظر چې ده هغه بیخي د کار نه ده زه داسې نظر یې نه منم نه پروا لرم. ګوري دغه دویم نظر کې حتما ته خفګان ته رسېږي خو په اول کې نه رسېږي. کله چې موږ تاسو درنښت ولرو یعنې د هر څه په خپل چوکاټ کې عملي کړو په ټولو کې متقابل احترام داسې یو کار ورته وایو چې په ټولو کې زموږ ټولنه د هر اړخ نه موږ تاسو پوهېږو چې ځورېدلې ده خو د دې لپاره موږ داسې یو کار وکړو یعنې مطلب دا چې عامه پوهاوی وکړو په غونډو کې خلکو ته درنښت وروبخو همچنان مشرانو ته د دې ذهنیت ورکړو چې څنګه شفقت وسي د کشرانو ته وایي چې څنګه د مشرانو احترام وکړو. کله چې متقابل احترام جاري سي په خپله ټولنه کې دغه ستونزه کمېږي. موږ د ټولنې د ستونزې په تړاو باندې بحث کوو. څومره مهمه ده چې په ټولنه کې خپل ماشومان په متقابل احترام باندې عادت کړو دي کو دغه سلیقه ورته وښیو په ژوند کې چې متقابل احترام ولري. په دې برخه کې د ماشوم روزنه یعنې که د حضرت محمد سلام سیرت دوی ته ښودل یا په ټولنه کې دوی د متقابل احترام سره عادتول څومره دغه چاره کېدلی شي چې په راتلونکي کې موږ دغه ستونزه د ریښې نه حل کړو. یعنې ځینې وخت ځینې بد عادتونه د انسان په ژوند کې دغسې تکرار شي چې هغه عادت ګرځي. ته که هر څه ورته ووایې په غصت به ووایي چې والا دا ښه وایي دا خبره خو باید زه تکرار نه کړم خو په غیر شعوري توګه د ده څخه دغه عکس العمل ښودل کېږي ځکه هغه د ده عادت ګرځېدلی وي. نو زما پوښتنه هم دغه ده چې ځینې ستونزې په ټولنه کې یا ځینې بد عادتونه یا ځینې بد رواجونه څومره مهمه ده چې موږ د ریښې نه یې حل کړو. یعنې په دې تړاو باندې زموږ څو مسؤلیتونه دلته راجع کېږي. لومړی د مور و پلار مسؤلیت د خپل اولادونو په وړاندې څه دی چې دغه چاره ورته وښیي. دویم راځو ښوونځي ته بیا راځو مدرسې ته او د هغې نه که لږ په لوړه سطح راشو کله چې ماشوم تقریبا ځوان کېږي دلته بیا د پوهنتونونو او زموږ د جایدو علماو او د مدرسو کې د استادانو د دوی دندې څه دي چې څومره مهم مسؤلیتونه دوی لري تر څو ټولنې ته دغسې یو څوک وړاندې کړي چې په راتلونکي کې بیا ما ورته د دې شکایت ونه کړو چې پلانی بې احترامي وکړه یا متقابل احترام نه درلود ځکه باید دا ستونزه د ریښې نه حل شي. ډېر ښه. په ټوله کې ستونزه لکه څنګه چې مخکې نه هم تا یادوري وکړله د ریښې نه حلول پکار دي او زموږ ستاسو تجربه هم دا ښودلې چې اوبه له پاسه راخړېږي. یعنې کله چې د چینې څخه اوبه خړې وي حتما کوز که موږ څومره فلټر ورته ولګوم بیا هم که لږ ترې نه یوخوا کېږي اوبه به خړېږي. ستونزه هم دا ده. په ټولو کې لومړی والدین باید بچیانو ته هغه ذهنیت ورکړي چې هغه پکار ده. دوی باید په دې باندې پوه کړي چې هر څه د اسلام له اړخ نه ورته تشریح کړي. د ټولنې هغه کوم حق حقوق چې د هغه ورته وایي چې ګوره په دغه باندې مشر خوشحالېږي ته باید سلام وکړي ته باید مثلا بوټان ورته سیده کړي ته باید چې هغه راځي ورته ودرېږي. کله چې دغه ذهن سازي چې ده په ده کې روزل کېږي د یو وخت سره په دغه کې زده هغه داسې حالت ته رسېږي چې په ټولو کې پوخ کېږي ده بې نورو ته دا خپل انتقالوي. په ټوله کې یعنې یو والد که مثلا موږ تاسې وګورو ولې دغه متقابل احترام نشته. کله چې یو ماشوم راځي وایي زه دا کار کوم والد ورته په خصوصي په قهر سي وایي مه یې کوه ته څوک یې بد کوې داسې ورته وایي. ماشوم چې دا دلته دوه مشکلاتو سره مخامخ کېږي. لومړی دا چې هغه فکر کوي دا کور ماته وخت نه راکوي یا په ټولو کې زه په د کورنۍ کې هېڅ یم. دویمه خبره دا ده چې هغه داسې فکر کوي چې کورنۍ په ما باندې اعتماد او باور نه لري.
کله چې دغه دوو ننګونو سره ته په ابتدا د ژوند کې مخ سې ته نسې کولی چې سبا د باندې هم همداسې حالت سره مخ کړي. یعنې که سبا ته ښه کار کوم ته پکې ډارېږي او لومړی داسې دا د جرأت د لاسه ورکړي. نو والدین دلته مسؤوله دي چې د خپلو بچیانو لپاره هغه مثلا داسې څه ورته ورکړي، یو وړتیا وروبخي ورته چې ته یې کولی سې ماشاءالله یو دوه ټکي زده کړي ته ورته چې ډېر ښه یو مشر راسي سلام وکړي یو لزګون ورته ورکړي چې ماشاءالله ته خو ډېر تکړه سوی. دغه په خپله په ماشومانو کې روزل کېږي. دوی سبا خپله والدین دي، دوی سبا خپل د ټولنې لپاره رهبران دي. دویمه خبره دا چې هغه د ښوونځي ده یا د مکتب ده. لکه موږ چې وایو ښوونځی مو دوهم کور ده. ښوونځی هغه ځای ده چې موږ ستاسو د سترګو روښنایي او زموږ ستاسو دغه اوس چې خبرې کوو د همدغه ښوونځیو دغه قدرمنو استادانو برکت چې تر دغه ځای راورځلو. ښوونځي کې باید زده کوونکي ته دا ذهنیت سازي وسي چې ته راځې په کوم ادب باندې راسې، چې کینې په کوم ادب باندې سي، چې ته پوښتنه کوې په کوم ادبیاتو کې ته باید دغه موضوع مطرح کړې. همچنان کله چې ته له ټولګي څخه وځې د درس هغه زده کړې په کوم ترتیب باندې استاد ته څنګه غوږ نیونه ووسي، د ټولنې کې د خپل صنفیانو سره په ټولنه کې احترام څنګه موږ تاسې عام کړو. کله چې دغه ذهن سازي په ټولګي ښوونځي کې ورته ورکول سي زده کوونکی ډېر متوجه کېږي. بیا چې کله پوهنتون ته موږ تاسې راځو په پوهنتون کې موږ تاسو تقریبا رهبري ته نږدې کېږو. موږ باید محصلینو ته یو موضوع وړاندې کوو چې په دې باندې ته شابسي باید ښه بحث وکړي. موږ یې د ټولګي مخې ته راولو په هغه کې موږ تاسې ورته مختلف سلایډونه باید ته راجمع کړي، په دې باندې ته خبرې وکړي، مطرح کړي دا موضوع چې څنګه د اضافي معلومات راجمع کړي. او همچنان کله چې موضوع وړاندې کوي موږ تاسې داسې پې نه کوو چې تاسو ته دغه ستونزه ده، بلکې په لیکلې توګه ورته چې دغه ستونزې دي کوښښ وکړئ دغه اصلاح کړي. کله چې دغه زده کوونکی محصل زده کړیال په ټوله کې په پوهنتون کې هم ښه سپورټ وسي، په مکتب کې هم وسي، د کورنۍ څخه هم وسي، دا د ټولنې لپاره سبا یو ښه نمونه ګرځي. خو اما که دا برعکس وسي د ټولنې لپاره ازغی جوړېږي. بله رابه شو دغه موضوع ته چې متقابل احترام یا متقابل درناوی دی څومره مهمه ده چې په دې برخه کې ځکه مسؤلیت ځوانانو ته ډېر راجع کېږي او ځوانان د ټولنې په ټولنه کې ډېر مسؤلیتونه لري او مهمه مسله هم دغه د قدرمن څاروان صاحب که چیرې ځوان وغواړي یوه ټولنه په مثبت لوري هم بولی شي او که متاسفانه که وغواړي چې بد لوري ته یې بوځي یوه ټولنه په بد لوري هم بولی شي. څومره مهمه ده چې ځوانان زغم ولري، له زغم څخه کار واخلي او حوصلې څخه کار واخلي. مخکې تاسو مثال ورکړ د اسلام د ستر پیغمبر نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې هغې ګوره په دغه اسلام چې خور کړی دی دا تر ډیره د تورې په زور یا د زور باندې نه دی خور شوی، د ده د ښو اخلاقو، د ده د ښه عدالت، د ده د نور هغه کړه وړه په ورځني ژوند کې یو څوک به راغل حضرت محمد سلام څخه به کسات اخیسته چې د زموږ دین خرابوي یا یو نوی دین یې رامنځته کړی. کله به چې راغی د ده سره مخامخ شو خبرې شروع کې تر دې چې د قسات نه به تیر شو د اسلام مبارک دین به یې ومانه. پوښتنه هم دغه کوم چې څومره مهمه ده چې ځوانان د حضرت سلام سیرت ولولي او متقابل احترام چې مخکې هم تاسو یادونه پرې وکړه د اسلام مبارک دین ډېر پرې تاکید کړی هغه په خپل منځ کې دود کړي او یو بل ته له وړو خبرو تیر شي. ډېر ښه ګورئ جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ژوند د هر اړخ نه په پوره معنا ډېر پرو کاملو او په ټولو اصطلاح باندې موږ کولی سو چې داسې ووایو که چېرته دغه ژوند موږ او تاسو تعقیب کړو، یو محمدي لاره هم تعقیب کړې ده، د محمدي د په خپله دغه 15 توري موږ ته دومره انرژي راکوي چې موږ خپله ځان ډېر کامیابه ګڼو. لومړی خبره ده چې درناوی ګډ درناوی، یعنې زه چې کوم څه کوم همچنان له تا څخه هم دا هیله لرم. ګورې په انسان کې یو ماده ده چې هغه د احسان منندویي ده، یعنې که زه تا سره ښېګڼه کوم دا ماده په تا کې هم ژوندی ده، ته هم دا کوښښ کوې چې څنګه زه ساروان صاحب ته د دې متقابل کې همداسې ښېګڼه وکړم، بلکې د دې هڅه کوي چې دوچنده یې وکړم. دا په انسان کې دغه ماده الله سبحانه وتعالی اچولې ده. دویمه خبره ده چې ځوانان دي، موږ تاسو یو چې ځوانان باید څه وکړي، خو دلته یو کوچنۍ ګیله غوندې زما دا ده چې دا د ځوانانو لپاره څومره کار شوی ده. موږ خو چې ځوان باید دا وکړي فلان وکړي بستان وکړي ډېرې خبرې کوو، خو ما زه وایم چې د ځوان لپاره مشران د ټولنې باید ډېر څه وکړي، د ځوان لپاره ډېر سهولت سازي وکړي، د ځوان لپاره د کار زمینه سازي وکړي. لومړی دا چې د ځوان په خپله ذهن سازي ښه وکړي. دویمه خبره دا چې ځوانانو ته په عموما کې داسې یو ښه دنده ورکول سي چې ګورئ تاسې زموږ د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لرئ
او تاسې په ټولنه کې داسې لکه د انسان بدن کې د ملا تیر دا ډېر مهم ده. نو تاسې هم ډېر زیات مسؤل یئ. تاسې باید په ټولنه کې متقابل احترام ډېر عام کړئ. کله چې یوه ټولنه کې متقابل احترام نه وي، تاسې په تاریخ کې کتلې چې د یو بل احترام نه ده سوی، د یو بل په اصطلاح باندې په نزول باندې د یو بل په ښکته کولو، په فزیکي برخورد باندې، په جګړه باندې دوی سره حالت ته داسې رسېدلی دی چې یا یو هلاکه سوی یا بل هلاکه سوی یا دواړه هلاکه سوي دي، درېیم کس راغلی ده واک یې اخیستلی ده. هغه ټولنې، هغه افراد، هغه کورنۍ، هغه همکاران چې هغوی د یو بل سره همکاري کړې ده، هغوی په ټولنه کې ډېر مطرح سوي دي، ټولنې ډېر آبادۍ ته لاړې دي. هغه ټولنې چې موږ او تاسې اوس ګورو ډېر پرمختګ لري، دوی سره یو ځای سوي دي. موږ او تاسو چې کله یو تجارت کوئ چې شریک په ډېرې معذرت سره وایي چې دوهم میړه ده، یعنې شراکت مه کوئ. خو موږ او تاسې ګورو چې د اسلام هم دې ته جواز ورکړی. په غیر مسلمو کې 100 کسه په یو تجارت کې سره یو ځای کېږي، خو 2 مسلمانان په یو تجارت کې نه سره یو ځای کېږي. ستونزه څه ده؟ متقابل احترام نشته. که ما نه لږ اشتباه وسوله، جناب کمال صاحب ته ووایه چې تا ولې دا اشتباه وکړه، داسې نه وایه چې خیر ده آینده کې شاید ما نه هم داسې یو اشتباه وسي، یو بل به سره برداشت کړو، جبران به یې کړو، یو بل به زغم وزغمو. کله چې د زغم ماده موږ او تاسې کې مړی، متقابل احترام خپله له منځه ځي. ټول کې خبره دا ده چې موږ او تاسې ځوانان هم مسؤله دي، او هر هغه څوک چې عقلمند اوسي هغه باید متقابل احترام عام کړي او دغې ته قوي کار ووایي. ډېره ډېره مننه قدرمن څاروان صاحب. بحث راټولوو په ټوله کې څه کول پکار دي، دغه اوسنۍ ستونزه چې ما ته مخکې پرې بحث وکړ، د دې د حل لاره څه ده چې تر څو موږ په افغانستان کې په خپله ټولنه کې د متقابل احترام په اصطلاح یو فرهنګ وګرځوو او پرېنږدو چې دغه وړې وړې ستونزې په لویو ستونزو بدل شي. ډېر ښه. لومړی دا چې موږ او تاسې باید د جناب نبي کریم سلام ژوند مطالعه کړو، هغه پخپله موږ ته یو لوی روحنمود ده. دویمه خبره ده چې موږ او تاسو د متقابل احترام خبره د کتاب په صفحه باندې ونه لولو، سطحي ونه لولو، بلکې عملي جامه ور واغوندو. او دریمه خبر ده چې متقابل احترام موږ او تاسو یو اصطلاح ونه ګڼو، بلکې اړتیا یې وګڼو. او داسې ووایو که چېرته متقابل احترام زه ونه لرم نو زما ژوند دې سره بدرنګي ته رسیږي، او دا حقیقت ده. نو په ټوله کې زما هدف دا ده چې هر څوک باید کوښښ وکړي متقابل احترام یو حاجت او اړتیا وګڼي، او همچنین د نبي کریم سلام ژوند متعلق چې هغه متقابل احترام څنګه کوو، که په هغې باندې موږ تاسو عمل وکړو متقابل احترام پخپله زموږ ټولنې ته راځي او ټولنه سالمه کېږي. آخر کې پیغام څه دی څه ویلی دوستان؟ زما په ټوله کې خپلې ټولنې ته دا چې موږ تاسو پکې ژوند کوو هغو ته زما پیغام دغه ده، کوښښ ډېر زیات وکړئ، متقابل احترام عام کړئ. متقابل احترام ده چې موږ تاسو هدف ته رسوي، متقابل احترام ده چې موږ تاسو انسانیت ته لبیک وایو، متقابل احترام ده چې موږ تاسو په ټولنه کې په اصطلاح باندې خلکو په سترګو په وړاندې ډېر محبوب راځو. راځئ چې متقابل یا ګډ درناوی یو بل سره موږ تاسو په اصطلاح باندې ډېر په درنښت او ارزښتمنه سترګه ورته ګورو، او همچنان دغه ماده په خپل ژوند کې عملي کړو، کار ورته وي، نو انشاءالله ټولنه به هم سالمه اوسېږي، موږ به هم خوښ اوسېږو او خپلو اهدافو ته به هم رسېږو. خوشحاله اوسئ قدرمن عصمت الله څاروان چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چارې کې بریا. ډېرې زیاته مننه. د یو آباد سلول افغانستان فهرست. ډېرې زیاته مننه.